قیامت به کله راځي؟ دا حقیقت دی چې د قیامت ورځ راتلونکې ده او د نړۍ ډیری دینونه په یو نه یو شکل قیامت مني. د قیامت منل مسلمانانو له اساسي عقیدې څخه ګڼل کیږي، خو پوښتنه دا ده چې قیامت به کله واقع کیږي. د نبی علیه السلام څخه هم د قیامت راتلو په اړه د مکی قریشو پوښتنې کړې وې. هر ځل به نبی علیه السلام دا ځواب ورکولو چې د قیامت علم یوازې زما له رب سره دی. د قیامت د واقع کېدو خبر نه کوم پیغمبر ته ورکړی شوی او نه کوم ملایکې ته. د دې خبرې وضاحت حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې داسې کړی دی: د قیامت علم نه له نبی علیه السلام سره شته او نه په مخلوق کې له بل چا سره. د دې علم یوازې له الله تعالی سره دی او هغه یې ټاکلی وخت پیژني. په قرآن کریم او حدیثو کې چې د قیامت کومې علامې ښودل شوي دي هغه په دوه ډوله دي: علامات صغرا یعنی وړې علامې، دې ته علامات بعیده یعنی لرې علامې هم وایي. دا علامې به له قیامت څخه مخکې واقع شي، خو خبره داسې نه ده چې له دې وروسته دوی سمدستي قیامت راشي. لکه د آخري نبی دنیا ته راتلل، څنګه چې زموږ نبی علیه السلام آخري نبی دی او وروسته بل نبی نشته، دا هم د قیامت علامه ده. د مور او پلار قدر نه کول، خلک به لمونځونو پابندي نه کوي، په امانت کې به خیانت شروع کړي شي، سودخواره به ډیر شي، دروغ به رښتیا ګڼل شروع شي، د تورو اوښانو شپونکي به لوړ عمارات یعنی بلډینګونه جوړ کړي. د تورو اوښانو مطلب کم قیمته کم بیع اوښان دي، خو کله چې د دې اوښانو خاوندان لوړ بلډینګونه جوړ کړي نو دغه هم د قیامت علامه ده او داسې نور نښې په احادیثو کې ذکر شوي دي. علامات کبرا یعنی غټې علامې، دې ته علامات قریبه یعنی نږدې علامې هم وایي. دا علامې به قیامت ته نږدې واقع شي. کله چې دا علامې واقع شي نو معلومه به شي د قیامت راتګ کومه لرې خبره نه ده. لکه د مهدي علیه السلام را څرګندېدل، د یو ځناور ښکاره کېدل چې انسانانو سره به خبرې کوي، یاجوج او ماجوج راوتل، د عیسی علیه السلام د اسمان نه دنیا ته راتلل، لمر د مغرب څخه طلوع کېدل. کله چې د مغرب نه لمر طلوع شي نو له دې وروسته به د توبې دروازه بند شي. انسانان چې په کوم حال کې وي په هم هغه حال کې به پاتې شي. که څوک مسلمان نو مسلمان به پاتې شي، او که څوک مشرک او کافر وي نو په شرک او کفر به مري.